پښتنو په حق کې ډېر اختلافي سوی و. ما بر پر لنډغرو مقاومتیانو د نغمې ګزار وایي کوچني اکثریت نشي کولای چې د افغانانو له ژوند سره لوبې وکړي. دا چې نورې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. خاپیرۍ نغمه وایي پر بهرنۍ هیوادونو کې د جګړې قومنده ورکول او خلک په نورو وژل مبارزه نه ده. هغه وایي افغانستان کې باید نور د ګوندونو په نوم فعالیت ونیشي. یوازې د افغان نوم بسنه کوي او په وینا یې ټول مشکلات د جرګو مرکو له لارې حل کول غواړي. نوموړي ویلي تیر 100 کاله پښتنو سره ظلم شوی او حق یې نور خوړلی دی. د هغې په خبره ټولو ته معلومه ده چې کله همدا د طالبانو مخالفین واک کې وو نو پر خلکو یې ظلمونه، اغلاوې او وحشتونه کول، خو اوس چې له واکه لرې شوي او تښتېدلي نو له خلکو د ملاتړ چغې وهي. نغمې زیاته کړې چې د مقاومت په نوم یو کوچنی اقلیت نه باید د قومي حقونو په پلمه افغانستان یوې بلې جګړې ته ورټیل وهي. نغمې همداراز ویلي د استاد منګل څیره معصومه ده. خلک فکر کوي چې ما ورسره ظلم کړی، خو په اصل کې هغه سرکشه و. ما ترې یوازې متقابل احترام غوښته، خو تر اخره اصلاح نه شو. د خپلو سندرو په اړه یې هم دې ته اشاره کړې چې طالبان یې سندرې اوري او که یې نه اوري نو کمپوزونه یې په خپلو نظمونو او ترانو کې څنګه راوړي. نغمې یو ځل بیا پر ملا برادر غږ کړی چې هر څه او هر ډول حکومت جوړوي افغانانو ته د منلو دی، خو نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د نغمې یا د خبرې د شورای نظام لنډغرو سخته غوسه راپارولې ده او هغه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړې ده. دوی همداراز پر نغمې د متعصب ټاپه هم وهلې ده، خو همدا لنډغران بیا تر ټولو لوی متعصبین دي چې نه د افغانستان نوم مني، نه ملي بیرغ او نه هم ملي هویت. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.